د طالبانو دفاع سرپرست وزیر له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا غږېدلی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د وسلوال پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت دوحه کې د قطر د دفاع له وزیر سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو پر لا پیاوړتیا خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت دغه دوه جګپوړي دفاعي چارواکي 2 ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته د ډیمکس په نامه دفاعي نندارتون په غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي تلویزیون پر ایکس لیکلي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاري فصیح الدین فطرت دوحه کې د قطر له دفاعي وزیر خالد بن محمد عطیه سره کتلي دي. که څه هم د دغې کتنې نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي دغه وزارت سرپرست د دفاعي نندارتون په غونډه کې هم ګډون کړی او له ځینو جګپوړو قطري چارواکو سره یې کتلي دي.